انسان چې هر عمل کوي، لمونځ، تلاوت د قرآن، ذکر، د داسې دي لکه د الله تعالی سره چې ملاقات کیږي، لکه دی چې د رب العالمین په دربار او په حضور کې پیښیږي. له همدې وجې نه لمونځ ته معراج د مؤمن وایي، راز او نیاز د الله سره ورته وایي. قربان سیدنا علی کرم الله وجهه مبارک به ویل که چېرته یو څوک د لمانځه وروسته قسم واخلي چې زما دې د الله رب العزت په ذات باندې قسم وي چې ما د الله پاک جل جلاله سره خبرې وکړې، وایي دا سړی نه حدیث کېږي. بېشکه دا د الله سره ملاقات، راز او نیاز او خبرې دي چې دې بنده د الله سره وکړي. او که قسم د قرآن د تلاوت ته وروسته واخلي چې ما خبرې د الله رب العزت سره وکړي، الله رب العزت خبرې له ما سره وکړي، وایي په دې هم نه حنس کېږي، ځکه چې دا کلام الله دا د الله خبرې دي چې د بنده سره یې وکړل. ورته ځکه کلام الله وایي، خبرې د الله. اوس ما دا یو پوښتنه ده عزیزانو، الله دې وکړي چې زموږ ستاسو په فکر او په اذهانو کې راشي. پوښتنه دا ده سړی چې د چا ملاقات ته ځي، د کومندان، وزیر اعلی او ریسي ویسي و پلان، آیا په داسې حال کې د هغه ملاقات ته ورځي چې خیرن پیرن یې، د خولې بدبویي ځي او د پښې بدبویي ځي او په یو بد حالت کې لاسونه هم مرداري، پښې هم مرداري، مخ هم سي مردار کړي، داسې حالت کې ورځي او په داسې حالت کې باغت ته پرېږدي؟ قربان د الله در مهرباني چې هغه سړی د مسجد نه وباسي، د خپله کور نه وباسي، که ته په هر حال کې ورځي. لیکن موږ له خوا ادب په کار دی. الهي آتونی ادب کې بې ادب محروم و گشت از فضل رب. ادب راکړي الله، ځکه چې بې ادب د الله د فضل او د رحمت لرې پاتې، بې برخې پاتې. که ته په دنیا کې چې په نامه یو مشر دی هغه ته په دغسې حال کې ورسې، یقین او باور وکړه که د سره دوی خبرې وکړي او دستي به دې په ډیکو، په وهلو، په ډبولو، په ذلت باندې راوباسي د خپله ځای. موږ چې کله هغه ته ورځو نو ښه په ادب باندې د دې خبرو لا خیال ساتو چې یاره داسې خبره مې د خولې نه ونوځي چې هغه راباندې په غوسه شي. ای بنده ستا د الله سره دغسې معامله ده، د الله نه زیات حق په تا باندې څوک لري؟ خو د الله بنده یې، د الله نه راوروسته نور حقونه دي، در الله زیات حق په تا څوک نه لري. او نه به ته د چا خاطر دونه ساتي لکه د الله، د الله خاطر به د چا زیات ساتي. ټوله دنیا دې خفه شي خو الله مه خفه کوه. تا ته همدغه الله د مور په نس کې، په رحم کې او دغه څه مخ کې او بیا وروسته په دنیا کې او په قبر کې او په آخرت کې په درد خوري، نور دې څوک په درد نه خوري. همدې الله در دې ځای راورسولې او دې الله ته محتاج مخکې م وي، اوس هم یې بیا به مې همدغه الله ستا خاکې کې مالک هم دی، ستا پایدا کوونکی هم دی، ستا رب دی، ستا پالونکی هم دی، ستا نږدې کوونکی هم دی. که ذلت درکوي هم د ده سره دی او که عزت درکوي. په دې خاطر باندې زما قدرمنو مسلمانانو، سړی چې لمونځ کوي، دا موږ تاسو چې اودس وکړو، په دې اودس باندې ولې موږ مکلف یو؟ شریعت ولې موږ په اودس باندې مکلف کړي؟ زه دا یو سوال تاسو جواب کړئ. له دې د وجې چې ته د الله په حضور کې پیښیږي نو ښه په صفا حال کې، داسې نه چې په یو بد شکل کې، په یو بد حالت کې. له دې له وجې ابو هریره رضی الله عنه مبارک ته فرمایي نبی کریم علیه السلام چې ای ابو هریره کله چې اودس کوې او غسل کوې ته د اودس او د غسل په سر کې بسم الله وایه. د دې بسم الله د ویلو د الله رب العزت د نامه د یادولو سره به الله پاک لکه څنګه چې ستا ظاهر صفا سي باطن به هم در صفا کړي. ان الله لا ينظر الى اجسادكم، ان الله لا ينظر الى قلوبكم والى اجسادكم، الله الى صوركم والى اجسادكم. الله رب العزت ستاسو وصورتو او بدنو ته نه ګوري، ولكن ينظر الى قلوبكم واعمالكم. الله ستا باطن ته ګوري، د الله نه پټ نه کیږي. ظاهر چې د سړی هر څونه شي
منافقانو په نبی کریم علیه السلام پسې لمونځ کوي، په بعضې جهادو کې به ورسره و، په مجلس کې به یې کښېنستل، ظاهر به نو څونه شو، لیکن ولې منافقان وربدل شو؟ ان المنافقین لفی درک الاسفل، د کافر نه لاندې ولې رتبه ده؟ د منافق مثال څنګه علماو بیان کړی دي؟ لکه ښایسته میوه چې تک سور سی وي، خو چې ماتې کې نسې چنجنې تک توري، نو دا بیا په ښه خوري؟ نه هېڅکله نه. له دې له وجې زما قدرمنو عزتمندو پتمنو مسلمانانو، سړی لکه څنګه چې ظاهر و پاکۍ ته خیال ساتي، ځوانان یې ګرد د ورځ لمونځ یې ودی، لمونځ یې هنداره یې ودی، همدقه شانتې زموږ دا یوه سترګۍ دوې سترګې دا باید څلور و اته سي و باطن، چې څه په باطن کې څنګه شي؟ په باطن خو مې بغض نه یې پټ کړی، حسد خو به نه لرم د چا سره، د چا بدخواهي به نه غواړم، ګناه شوق به نه یې را سره، پلان 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 پلان. دا خبرې سړی باید په پام کې وساتي. زما قدرمنو مسلمانانو، زموږ علما فرمایي وای د الله تعالی سره تعلق په ظاهر نه جوړیږي، کني په ظاهر کې منافقان څونه څه خلک ول، د الله سره تعلق په باطن باندې جوړیږي. ظاهر به یو خرابوش کې مسلمان وي، زړی کپړې وي، پتا نه ته صحابه کرامو تاریخ پورته کوي ګور، لیکن په باطن کې به د الله سره دومره تعلق جوړي. نبی کریم علیه الصلاۃ والسلام قسم واخلي، الله به قسم نور باندې اړي. ته د حالات د هغه تک تور د حبشي غلام د بلال حبشي راواخله، ته دا رقم د نورو صحابانو حماد بن یاسر رضی الله عنهم برکم نور صحابه کرام تر راواخله. نو په باطن کې به د الله سره دومره تعلق کې، که موږ په باطن کې بغض، حسد او نفرت او کینه او د مثال پټ کړي، نو د دې خو یو خرابي دا ده چې د الله سره د تعلق په جوړولو کې دا دیوال او دا بنسټ او دا بندش دي. دویم خرابي دا ده، تا په ټوله دنیا کې وګوره، هېڅوک نه راولاړېږي په یو لوښي کې حلال او مردار نه سره اچوي، په یو لوښي کې خراب او خراب نه سره اچوي، په یو لوښي کې دوه شی نه سره ځایېږي. ځایېدلې چې مشهوره په یو لوښي کې دوه شی نه اچوي. مثال کې طور پر بې ادبي دي، ډېره ډېره ما پېزه څنګه تاسو ته وایم، شیدې چې پاکې دي او روڼې اوبه دا چې مردارې دي، در اوسه پورې هم چا په یو لوښي کې اچولې دي؟ یا به څوک یې واچي؟ ستا زړه د یو لوښي مثال دی، یا به دنیا کې اچي یا به آخرت کې اچي، یا به د الله مینه او محبت کې اچي، یا به د ګناه شوق او مینه او کیسې کې اچي. دې له وجې موږ نه بخښه پکار ده د الله نه، چې موږ استغفار غواړو. الله موږ ویني په باطن او په ظاهر کې مې هم ویني، لیکن موږ د الله په حضور کې ولاړو، په زړه کې مې دومره غټې غوټې د بغض ډکي، د صاحب معنی د نفرت ډکي، نه چاته معافي شته، نه د خیر اراده شته، هېڅ هم نشته. نو دا ظاهر کې چې ته پورته شې ښکته شې، نو دا به ته څه پیدا وکړي. د دې علماو داسې مثال دی لکه ته چې په یوه خوله باندې د الله نوم اخلې، ستا خوله الله د مور په نس کې هم پاکه ساتلې ده، په ریحم کې. دنیا کې چې ته رالې ظالمه داسې کار دې وکړي چې په خوله د الله نوم هم اخلې او په خوله باندې کنځل هم کوې. لکه ته چې بې ادبي دې ډېره ماپې، لکه ته چې په یوه کاچغه باندې مرداري امر اخلې او په یوه کاچغه باندې کتغه هم سره اخلې، سالن هم سره اخلې. دا چا کړي دي؟ زما قدرمنو مسلمانانو، د الله نه موږ باید استغفار وغواړو، بخښنه وغواړو، الله ته رجوع وکړو. الله دې په دې څو خبرو د عمل توفیق را نصیب کړي. موږ چې ولاړ شو لمانځه ته باید ښه اداب خیال وساتو، چې زه د چا په حضور کې ولاړ یم، د لمانځه څخه مخکې توبه وباسو، بیا ماجد ته ورننوځو. الله مې ظاهر او باطن ویني، الله مې د ظاهر په ځای باطن ته ګوري. الله رب العزت زما او ستا په اړو په مزغو خبر دی، الله زما په ارادو په کیسو خبر دی. زما او ستا هېڅ د الله نه پټ نه دي. الله د ځمکې په پټو په ښکارو خبر، الله د اسمانو په دې ټول کائناتو کې یو ذره نشته چې د الله نه پټ وي. له دې وجې د الله سره معامله صفا کړو، د الله سره معامله ټیک کړو، الله ته رجوع کړو. الله دې موږ تاسو ته په دې څو خبرو د عمل توفیق را نصیب کړي. نو ابو هريره رضی الله عنه مبارک نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایله چې کله تاسو داس کې بسم الله هم وایي، په دې ذکر سره بستا باطن هم الله صفا کړي. زموږ باطنونه نن څونه د خراب خبرو ډک دي. کم مسلمان د بل نه خفه نه دي، 3 ورځې ما بعد 3 ورځې کې بلا خفګانه خواته جایز نه دي.
جرد زواک من دلی ونی بشم سنه